نن ډېر تېز باران و او 12 بجې وې. په سړک یو کس هم نه معلومېده او د شپې وه او په اسمان کې تېزه برېښنا کېدله. یو رکشې والا هلته ولاړ و چې د هغه نوم رامیش و. رڼا کېدو سره به لږ لږ ځایونه ښکاره کېدل، خو دا ټایم ډېر د یاري و. بار یو کس هم نه و، چاته خپل لاس هم نه ښکاره کېدو. او دا رمیش دا سوچ کو چې څوک خو هسې نشته دی، زه به کور ته لاړ شم. خو بیا هغه سوچ وکړو داسې نه چې څوک راشي. د دې د خاطره هغه ودرېدو. بیا یو څو ګاډي تېر شو. هغه سوچ وکړو کیدای شي څوک راشي. په دې کې پولیس راغلی او ټرین ودرېدو. او د ټرین نه یوه جینۍ راښکته شوه. او رامیش خواته ورغله. په څو روپۍ به لاړ شي د زړې بنګلې خواته. هغه سړک څنګ کې چې ده، زه هلته ځم، په ما ډېر ناوخته دی. او رامیش ورته وویلې چې زه به په 500 روپۍ لاړ شم، هغه ځای ډېر لرې دی. هغې ویلې سمه ده او هغه په رکشه کې کېناستله. جینۍ اخوا دېخوا کتل. هغه ځای ډېر شړ و او جینۍ د هغه رکشې نه بار کتل. هغوی یو سوړي ته دننه شو. رامیش ډېر یارېدو، غوسه یې کړی و. د هغې رکشې مخې ته یوه توره پیشو تېره شوه. رامیش نور هم ووېرېدو او خولۍ ورباندې راغله. او هغه ټایم ته وکتل، 2:30 بجې وې. دغه دی زما کور راغلی، ما ښکته کړه. هغه یو زوړ کور څنګ ته راښکته کېږي چې هغه کور ډېر زوړ وي. او داسې وایي چې د کور نه به پیسې راوباسم او کور ته دننه کېږي. رامیش د هغې په انتظار کې کېني. هغه ډېر انتظار کوي او دا سوچ کوي چې هغه به چېرته هېر شوي بیتي. په دې کې 2 ساعته وشو او هغه د هغې دروازه ټک ټک کړه. نو په دې کې یو بوډا سړی راووتو. دلته یوه جینۍ را دننه شوه. ما ته یې ویل چې کرۍ به زه کور نه راوړم. څوک جینۍ؟ په دې وخت کې دلته خو یو جینۍ هم نشته. دلته یو جینۍ هم نه اوسېږي، یوازې زه اوسېږم. ما خو هغه د وسته ریلوې سټېشن نه راوستله. هغې ما ته وویل چې ته دلته ودرېږه او زه به تا له 500 روپۍ راوباسم. هغه پریشانه شو. دلته هېڅ جینۍ نه اوسېږي، تا به غلط کور لیدلی وي. دلته یو جینۍ هم نشته دی. هغې هغه عکس ته اشاره وکړه چې دا جینۍ ده. سړی ډېر حیرانه شو او ویې ویل دا خو زما لمسی ده، دا څه وخت مړه شوې ده. د دې 8 کاله وشو، دا خو نشي راتلی. دې عکس ته وګوره، په دې باندې د ګلانو څېره ده. دا مړه شوې ده، دا نشي راتلی. تا به چېرته کوم خوب لیدلی وي. دا څه وخت مړه شوې ده، دا به څنګه بیا راشي، دا خو مړه ده. هغه ډېر یریږي او ډېر یاري د لاسه هغه د رکشې خواته منډه کوي.